السلام علیکم قدرمنو دوستانو په هیرمنډۍ کې څه کارونه شروع دي هلته څنګه او په کومه طریقه باندې بدکاري نه کیږي تاسو سره نن یو ویډیو شریکوم یو تفصیل تاسو ته درکوم موږ سره تر اخره پاتې شئ درنو دوستانو د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې دا یو معلوماتي ویډیو ده او په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات هم درکوم چې هلته څوک په کومه طریقه بدکاري کوي په څو روپۍ باندې کوي آیا دغه ځای څنګه او په کومه طریقه د بدکارۍ دپاره جوړ شوی دی د دغه ځای د یو ښځې خبرې هم تاسو سره شریکوم چې هغه جسم پروشي کوي خپل وجود خرڅوي قدرمنو دوستانو د نن نه په لسګونه کاله وړاندې دغه هیرمنډۍ چې جوړه شوله او دغه هیرمنډۍ چې دلته به رقص کېدلو یعنې دلته دا کارونه یعنې ناروا غلط کارونه نه کېدل خو بیا د وخت سره سره دا په دغه ځای باندې بدله شوله چې دلته به مالداره خلک ورتلل او ناروا کارونه به یې کول دغلته یو ښځه وایي چې زما چې اوس هم دلته واده هم شوی دی او وایي چې زه پیدا شوی هم همدلته یم ځکه چې د هغې کورنۍ به هم دغه کار کولو دوی په خپلو خبرو کې وایي چې دلته په ډېر ارزانه او په ګرانه بیه باندې ناروا کارونه کېږي کومه چې پیغله جینۍ وي د هغې بیا پیسې ډېرې وي خو کومه چې لږه زړه ښځه وي یعنې ښځه وي نو د هغې پیسې کمې وي او وایي چې دلته مالداره خلک یعنې اشراف یا هم راځي کوم خلک چې بهر ځانونه ښه حسابوي هغوی دلته راځي ناروا کارونه کوي ناروا عمل کوي او په دې طریقه باندې هغوی خپل شهوت پوره کوي دا په خپلو خبرو کې دا خبرې هم کوي چې زه دلته پیدا شوی یم زه دلته واده هم شوم خو ځکه چې بهر خلک موږ سره واده نه کوي موږ بدنام یو ځکه چې موږ دلته ناروا کارونه کوو نو قدرمنو دوستانو د دې ځای په باره کې ویل کېږي چې د دې بنیاد د پخواني شاهانو باچاهانو ایښی و چې هغه وخت کې انډیا پاکستان یو او په غالب ګمان دا هم ویل کېږي چې دغلته د دغه ځای بنیاد د مغولو په وخت کې ایښودل شوی و یعنې د مغول بادشاه په وخت کې چې اوس دغه یو ډېر مشهور ځای دی اگر که دغه خلکو ته پاکستان داسې څه جواز نه دی ورکړی چې دلته دې ګنې خامخا ناروا کارونه وشي خو دغه ځای ځکه په دې کار باندې مشهور دی چې پټ په پټه دغلته غلط کارونه ناروا کارونه کېږي نو دا یو تازه ویډیو یو تازه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل امید لرم چې ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي د دې معلوماتو په وجه به ستاسو په علم کې اضافه شوي وي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ په آینده کې له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ خوشحاله اوسئ